داسې ښکاري چې له 3-4 کاله نسبي خاموشۍ وروسته د ټرمپ بیا واک ته رسېدو افغانستان کې یو وار بیا د سیاستونو میزونه او څوکۍ جوړه کولي دي. امریکا په افغانستان کې د USAID پروژو تمویل ودروه. ظاهرا ټوله نړۍ کې د امریکایي مرستو په درېدو په افغانستان د ډالرو نغدې کڅوړې هم قطع شوي دي او د افغانیو نوسانات په یوه اونۍ کې 3 ځله د افغانستان بانک لخوا د نږدې 15 میلیونه ډالرو په لیلام تزریق شول. د ټرمپ خارجه وزیر مارک روبیو طالب مشرانو باندې د جایزو ایښودلو ګواښ کړی دی او ټرمپ هم د طالبانو له غوږه تېره کړې ده چې امریکایي وسلې باید بیرته دوی ته وسپاري. د ډانلډ ټرمپ بیا راتګ روسیه او ایران هم افغانستان ته د امریکا په اراده شکمن کړي دي. روسانو د افغانستان په اړه خپله د امنیت شورا وربللې او د ایران خارجه وزیر کابل کې د اطمینان لپاره چای پیاله اخیستې ده. خو په دې سربیره د جرمونو نړیوالې محکمې هم د ملا هیبت الله او د هغه د قاضي قضات د نیولو امرونه صادر کړي او لږو ورځو کې سیاسي فضا داسې بدله شوې ښکاري چې خپله د طالب مشرانو او فعالانو لهجو کې هم تغییرات حس کیږي. سلامونه، زه سعید شینوار یم او نن سپین خبرې د ټرمپ واک ته رسېدو او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړي دي. ما سره ډېر قدرمن میلمانه دي، د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالرحیم ایوبي او د طالبانو د سیاسي سیاستونو څارونکی بلال احمد فاطمي. دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. تاسو ته هم شینواري صاحب، ډاکټر صاحب محترم ته، ستاسو اورېدونکو ته ټولو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ اوسئ. کور ودان. ایوبي صاحب، تاسو نه به راپیل کوم، زه غواړم چې بس باندې لنډې مهمه خبرې وشي په یو ساعت کې. هغه ټرمپ بیا واک ته راغلی دی ایوبي صاحب چې طالبانو سره د دوحې هوکړه کړې وه، که خپلو ټاکنیزو لانجو کې ګیر پاتې شوی نه وای، حتی طالبان یې کم ډیویډ ته هم وربللي. ولې د هغه بیا ولسمشر کېدو په افغانستان دې ورځو کې بد سیوری کړی دی او منفي ګنګوسې ورسره زیاتې شوي دي؟ شینواري صاحب، خبره داسې ده چې ټرمپ خپل انتخاباتي کمپاین کې چې کومې خبرې کولې د هغه د عملي کولو دپاره تر دا وخته پورې ډېر په جدیت سره روان او کوم ټیم چې ټرمپ انتخاب کړی دی او د هغه ټرمپ د ټیم چې کومې په ډېرو 3-4 ورځو کې چې دوی کومې خبرې کوي یا کوم برنامې تطبیقوي، نو په د دې څخه دا معلومیږي چې ټرمپ پخوانی ټرمپ نه دی، بلکې د یو ډېر قوي او د چا پر چم د یو خشنګ ټیم سره دوی غواړي چې په امریکا کې چې د کومې داخلي ناخوالې دي او د په نړیواله کچه باندې چې کومې ناخوالې دي د دوی په نظر باندې، د دوی په سوچ باندې، نو دوی وایي چې دا د امریکا اسټبلیشمنټ یا د امریکا چې کوم په تېرو څو 80 کلونو کې چې کومه سټراټیجي وه، کومه پالیسي وه، که هغه د امریکا په داخلي سطح باندې ول، که په نړیواله سطح باندې ول، د امریکا هم د ګواښونو سره مخامخ کړې ده او هم د امریکا پرسټیج او اعتماد د بینه وړی دی، حتی تر دغه حده پورې چې دوی خپل انتخاباتي کمپاین په دې شعار باندې چې موږ به د امریکا تللی عزت، د امریکا تللی اعتبار بیرته فعاله کوو او بیرته به منځته راوړو. نو دا یو ساده شعار نه دی، دا ټرمپ مني او د ټرمپ حزب یې مني او په امریکا کې ډېر پوه خلک دا مني چې امریکا په نړیواله کچه باندې خپل اعتماد او ابرو چې دی هغه د لاسه ورکړی ده. پر امریکایانو باندې باور په نړیواله کچه باندې، خصوصا د هغه هیوادونو او ملتونو د خواسته چې د امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې او د امریکا په اړیکو باندې ډېر باور او اعتماد درلودی. همدارقم لکه موږ افغانستان چې د امریکا سره سټراټیجیک تړون درلودی، د دې ټولو باوجود امریکایانو پر خپلو وفا، پر خپلو تعهدونو باندې وفا نه کول او فقط د پیسو په استعمال باندې یا د طاقت په استعمال باندې د حل لاره پیدا کول چې د امریکا ته هم داخلي او هم نړیوالې ستونزې پیدا کړي دي. نو دا چې اوس ټرمپ نوی راغلی او کښېنستلی دی او دا وخته پورې تر 80 زیات فرمانونه لاسلیک کړي دي او متاسفانه چې افغانستان به یو وارې بیا د ټرمپ که ښه پالیسي وي که بده پالیسي وي، متاسفانه چې موږ بیا قرباني یو. فاطمي صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. دلته ایوبي صاحب یادونه وکړه چې کیدای شي منفي تاثیرات پر افغانستان زیات شي دا ځل واک ته راتلو نه، ځکه دا ځل تر پخوا زیات جدي دی.
خو ټرمپ چې هر هیواد ته مخ اړوي فاطمي صاحب یو وجه ورته لري، چین ته، روسیې ته، سعودي عربستان ته، هر هیواد ته. ولې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ټرمپ ته په اوس وخت کې مهم شي؟ ترهګرۍ د وجې نه، طبیعي منابع ډېر دي، د دې وجې نه د سیمې سره رقابتونه د امریکا په افغانستان کې پاتې دي، او که د افغانانو حقونه به ورته ډېر زیات مهم وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته شنواری صاحب، ستاسو قدرمن ملما ایوبي صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته. زما نظر د ایوبي صاحب سره توپیر کوي. زه برخلاف دا دور که بیا کوم تاریخي رخنه پکې را نشي، ځکه چې په مختلفو مقاطعو د تاریخ کې هر ځل چې امریکا تصمیم نیولی چې پاکستان وهي، یو جریان راغلی دی او د پاکستان وهل متوقف شوي دي. په اتیایمه سلیزه کې کله چې امریکا پروګرام درلوده چې پاکستان وهي، روسانو په افغانستان یرغل وکړ او په امریکای ضرورت پیدا شو پاکستان ته، نو هغه پروګرام تعویق ته ولوېده او د پاکستان ته راغلل او افغانستان پکې جنگ شروع شو. 1989 کې کله چې دوی د روسان د افغانستان نه ووتل او د امریکا اخرنی سفیر چې فکر کوم باتلوم نومېده په 1989 کې د پاکستان نه تله، نو ویل چې we don't need any more Pakistan. فکر دی دا منګه پاکستان ته نور د دنه زیات ضرورت نه لرو. بیا ورته په عیني وخت کې چې میدان هوایي نه تله، دی ویلې چې پاکستان باید خپل اتومي دغه فریز کی، خپل وارهیډ باید کپ کی، او سټپ بای سټپ په 3 سټپو کې باید خپل اتومي قدرت د لاسه ورکړي. نو دغه مرحله و چې امریکا دا فکر کو چې پاکستان باید نور موږ ورته ضرورت نه لرو او موږ دی باید خپل اتومي دغه د لاسه ورکړي. یعنی امریکا دا فکر وکړي چې روس وته مات شو، اوس باید خپل لوبه بیرته شروع کړي. فاطمي صاحب، زما پوښتنه ډیره واضح ده، ولې افغانستان ورته دا ځل مهم شي؟ زه هم دا خواته درځم کنه چې زه دا داستان که زه درته سیده خبره وکړم، نو اول به هم دا ته ما د ستوني ونیسې، بیا به مې ایوبي صاحب ونیسي چې ورور دا په کوم دلیل باندې. نو زه تاریخي دلایل درته وایم چې زه ولې د ایوبي صاحب د نظر سره اختلاف لرم چې دا ځل افغانستان ته خطر نشته دی. زه دا بلډ اپ کوم د تاریخ په رڼا کې چې ګورې داسې واقعیت شوي دي، څو مرحلو کې دی غوښتي چې پاکستان وهي، مګر هم د دې ضرورت شوی دی، دی پاتې شوي دي. نو 2001 کې دی دا تصمیم درلوده چې وی وهي. دغه مضمون چې تاسو وګورئ دا ښکاره کوي د تروریزم جنگ لا نه دی شروع 2000 کال کې، او دا مضمون نشریږي او دی دا پروګرام لري چې دی به د سیمې ترازی او پاکستان به وهل کیږي. مګر پاکستان چالاکي کوي، د امریکای غیږې ته ولېږي، ورته وایي ستا د ترهګرۍ جنگ کې زه تا سره یم، خپل خور مور اولاد ورکوي، اما افغانان خپل د افغانیت په غیرت باندې خپل تاریخي برم ساتي، خپل دولت د لاسه ورکوي، خو خپل عزت او برم د امریکای غیږې ته نه ورغورځوي. دا فرق د افغان او د پنجابي دی. پنجابیانو ځان د او په هماغه وخت کې زما یادېږي په 2001 کې ما یو پاکستاني جنرال ته وویلې چې تاسو ډیر افغانستان په ارزانه خرڅ کړ، تاسو به فکر کوئ چې 80 میلیارډ ډالر به د لاسه درشي، خو دغه 80 میلیارډ ډالر به تاسو ورکوئ. افغانانو خپل قدرت د لاسه ورکړه، خاورې د لاسه ورکړه، مګر خپل عزت او ناموس دی وساته، او دا به بیرته زمونږ لاس ته راځي. دا ما هغه وخت کې ما ویلي دي، او د ثبوت لپاره د وایس اف امریکا کوم زما مرکه موجوده ده. 2002 کې ما مرکه کړې وه او ما وایس اف امریکا کې شپون صاحب ته ویلي چې امریکا به ناکامیږي، افغانان به بیرته کامیابیږي او طالبان به بیرته راځي. دا په 2002 کې ما ورته ویلي، ځکه تاریخ په رڼا کې دا خبر ما کوله. ما دا نه کوله چې زه کوم نجومو داو، د تاریخ په رڼا کې دا خبر ما کوله. نو دلته چې پاکستان ځان د هغې په غېږ کې واچو، دوی خپل دغه وکړه او طالبانو خپل کسان ورنه کړل. راځم دې لپاره چې زه پوهېږم تاسو خپل پوښتنې ځواب ته دغه کېږي، عجله کې هستئ. بلکل، ځکه زموږ تاسې لمنه د وخت کمه ده. اوس ولې افغانستان نه وهل کېږي؟ لپاره دی چې که تاسو دا سټیج ته وګورئ، دا سټیج داسې دی چې دلته کوم داسې یو عجله واقعا نشته دی چې بیا امریکا خپل پالیسي بدله کړي. مګر دا چې کوم بله لویه واقع وشي او بیا پاکستان د امریکې غېږ کې ځان واچي، که نه دا ځلې لوبه بیا هم دا ده چې باید پاکستان ووهل شي، پاکستان باید تجزیه شي، لوی افغانستان به جوړیږي. نو فلهذا د دغې تیوري په اساس چې دا د ټرمپ د نوي ډاکټراین چې نیو ورلډ آرډر خو نه دی، نیو ورلډ دی، د هغه آرډر یې ترېنه لرې کړی، نیو ورلډ دی، او کمبینیشن د ټرومن د ډاکټراین او د
په حساب د امغه د ریګن د ډاکټراین نه دی اگر چې د ډاکټراین د ریګن چې دی روس په 1990 کې لوی بوش مشر بوش اعلان ک په نامه د نیو ورلد آرډر دا کمبینیشن دی د نوې حرکت چې استاد ګوري دا د ټرومن ډاکټراین نو د 1945 او د 1990 د بوش د ډاکټراین سره یو ځای دی چې اصلا دا د ریګن ډاکټراین دی او د ریګن ډاکټراین چې دی دا د برژنسکي ډاکټراین دی برژنسکي د ټولې تیوري شاته دی دا کنټینمنت پالیسی کولډ وار مارشل پلان دغه د کولډ وار اند او نیو ورلد آرډر دا د برژنسکي تیوري ده د برژنسکي تیوري د ریګن په خارجه پالیسیم جوړي او د بوش خارجه پالیسیم جوړي او دې ته موږ تاسو ویل شو چې ریګن یا د مشر بوش ډاکټراین دی د دې ډوړو ډاکټراین نوې کمبینیشن وزدي کړي کنټینمنت پالیسی به دې تعقیبي یعنی چین او د روسي مخه به نیسي او نیو ورلد آرډر چې نوې نقشې به جوړيږي کردستان به جوړيږي سوریه به تجزیه کیږي عراق به د منځ د ایران خوره به وهل کیږي پاکستان به تجزیه کیږي دا نیو ډاکټراین دی نو کدی نه تاسو ویل غواړئ چې افغانستان مهم کیږي هم د پاکستان لوجنه چې پاکستان به وهي افغانستان ترهګرۍ طبيعي منابع سیمایي رقابتونه یا د افغانانو حقونه دا کومې غټې پیښې نه دي همداسې وایست کنه دا ګوري دا په ظاهر هم دا اوس په ظاهره کې امریکا کاملا د پاکستان سایډ کې ښکاری استا خلاف ښکاری خو ماته هیڅ د دنه تشویش نشته په دې چې کدا د پاکستان سایډ کې نو وسی پاکستان الرټ کیږي لوبه بدلی د پاکستان په غي کې پاکستان به وهل کیږي زه یو بل مثال هم تاسو وایم دا کله چې د پاک افغانستان نه د دې اردو وتل د امریکای په یو په دیرشم د اگست 2021 کې دا اردو چیرته لاړه د 3.5 زره اسلام آباد ته لاړه کنه څومره غلامان ځان سره د جمهوریت ویوړل 15 زره خپل غلامان ځان سره ویوړل دغه 3.5 زره عسكر د امریکای سوشل ماته سوق د جواب را کولای شي زه دا 2 کال 3 کال پښتنه کوم د امریکای فوزیان چې اسلام آباد ته لاړه دا څه شو دغه جواب ماته سوق راکی دا په پاکستان کې زوب شول د عمل ته دی لباسونه یستي دي دا د سی آی ای په اکټیویټیز کې الته فعال دي د اسلام آباد د 20 لاندې د 15000 عسکرو ځای لري امریکا او د کراچۍ د 20 لاندې د لسونه تر 15000 عسکرو ته ځای لري او د خلک الته ساتل شوی دي نو د دې لپاره د ښکارا کوي چې د امریکای پلان په سیمه کې لا ختم نه دی پر پلان دلته ژوندۍ دي او دغه پلان لاندې به چې کله برته د اپریټیو کیږي هم دغه قوا چې دلته موجوده ده به خپل لباس برته اغوندي دا به هم د واخان په سیمه دی غاړه راځي به چې د آسیا د روسانو دغه مخه بم نيسي د واخان په مسله کې د چین مخه بم نيسي او په عین حال کې د دې غاړه چې ګلګت بلتستان او کشمیر د پاکستان مثلا منځ راځي نو فلهذا لوبه خفیه دا استخباراتي جنگ روان دی په ظاهر باندې تاسو بخکاری چې ټرمپ په پیسې زه تاسو په یقین کامل سره چې یو روپۍ نه بنديږي د افغانستان ایوب صاحب تاسو څه وایست اول خو فاطمی صاحب تاسو نظر سره مخالفت خو ده ویل چې افغانستان د ځل د ټرمپ راتګ سره نه دل کیږي ک سترګه خړم ده ک سیاست خرابېږي د پاکستان په خلاف ځنې اقدامات شاید وشي او افغانستان باندې حتی پیسې نه بنديږي ما پوښتنه دا کړې و چې ټرمپ ته ولې افغانستان مهم کیږي دی ورځو کې ترهګری د پکې پاتې د خدای مکه منابع دي د افغانستان دې لپاره به د راځي ځکه خو یو شی پسې زی سیاسي رقابتونو پسې د سیمې راځي څه شي پسې به ډیر زیات سر بدل افغانستان خواته مخ راوړي ګوره خبره داسې ده چې د مملکت خرابولو د لپاره یا په مملکت په یو ملت او د حکومت د بربادولو او د خرابولو د لپاره یوازې نظامی حمله نه ده چې موږ مطلق پر دې باندې باس وکړو چې خامخا به امریکا په افغانستان کې یو ور بیا نظامی حمله کوي او نه باس دا نه دی چې خامخا به امریکا نظامی حمله کوي کله چې په 2 ورځې مخکې د آی سی سی یا مثلا د کریم خان د څارنوال د خوا څخه د افغانستان د موجوده حکومت او د طالبانو رهبر چې خپل ځان د مسلمانانو امیر ګڼي او د ستري محکمې رئیس د گرفتاری یا د نیولو غوښتنه کوي او امکان شته چې د طالبانو نور هم کسان د نړیوالې محکمې د خوا څخه د جلب یا د نیولو امر وسی
دا خپل یو ضرر دی. دا په خپل باندې د افغانستان د موجوده حکومت او د موجوده نظام سره د امریکایانو او د نړیوالو د دې تر مابین چې د خپل وګړو په وجلو په سرای محکمو پر شوزو باندې پر بندیزونو پر مکاتبو د شوزو بندیزونو او داسې نور مسایلو باندې د خپل وګړو سره په جنایت باندې متهمون دي. نو دا اسانه او ساده باید ونه ګڼل شي، بلکې د تین خطرناک به دا کیږي چې د طالبانو د رسمیت د پیژندلو چې کوم امیدونه ول دا به وځنډي شي. هغه هیوادونه چې دا نیت درلودي یا دا اراده درلوده چې په راتلونکي کې د طالبانو سره تعامل وکړي یا رسمیت پیژندل باندې پیل وکړي، دا وځنډېدل، دا د ستونزو سره مخامخ شول. اوس د چې زموږ حکومت د موجوده د طالبانو سرپرست حکومت په خپل د خپل پښو وهلو د پاره عوامل ګرځي، لکه په 2002 کې چې په خپل ونګسو، یعنی دی د مذاکرې یا د دراکړي ورکړي هیڅ نو علایم نه لري. دی فقط یو خبره کوي چې موږ افغانستان نیولې دی او په زور مې نیولې دی، د چا په کومک مې نه دی نیولې، زموږ سره الهي نصرت را سره وو او الهي نصرت را سره دی. نو په الهي نصرت باندې چې سیاسي مسایل حل کوي. ایوبي صاحب دلته فاطمي صاحب یادونه چې کومه غټه پیښه دا نه ده، دا که پیښه ده داخلي پیښه ده. امریکا لپاره د دې خبرو نه څه ضرر دی چې هغه به راځي د افغانانو د حقونو په اړه به د طالبانو سره خبرې کوي چې 2-3 وارې امریکایي مشرانو شینواري صاحب دا خبره نه ده چې دلته به یو څوک را ولاړېږي په یو مملکت کې به 40 میلیونه انسانان در ستونې نیسي او یا به دا وایي چې زه دا اگر د وژنم نو د امریکا یا په څه. خو نه دلته خو نړیواله ټولنه ده، نړیوال قوانین دي، بشري قوانین دي. نړیوالو کې افغانستان په خپل هلته تعهد کړی دی، امضا یې کړې ده. په ډیرو موضوعاتو کې افغانستان د ملل متحد د جوړېدلو سره سم افغانستان دغه عضویت لري. او بیا به یو سړی ولاړېږي، مثلا یو مثال در کوم، ایوبي صاحب غیر د دې نه چې دلته د افغانانو حقونو باندې طالبانو سره افغانان اخته دي، د نړیوالو خبرم تاسو وکړه، د امریکا په خلاف څه روان دي د طالبانو لخوا نه، دا پوښتنه ده. ګوره زما په یاد سي دا جان مکین په 2012 په شپږمه میاشت کې موږ 14 نفره وکیلان پارلمان ته تللي وو، د امریکا ته تللي وو د پارلمان په استازیتوب باندې. هم د جان مکین په دفتر کې هم د جان مکین په هغه وخت کې موږ ته وویل چې موږ په افغانستان کې چې کوم موجوده حکومت دی چې موږ په میلیارډونو ډالر باندې مصرفوو، دا د امریکا د مخالفینو یا د امریکا د دشمنانو په مقابل کې تعدید نسوه. نو موږ په افغانستان کې داسې حکومت ته اړتیا لرو چې زموږ د مخالفینو دپاره یا زموږ د دشمنانو دپاره تعدید سي. او بل خبره دا وکړه چې په افغانستان کې د پینټاګون یا د نظامی شتون موقت دی او CIA دایمي ده. دا دواړه اوس په افغانستان کې وسوه. CIA په افغانستان کې دایمي ده او په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کوي چې هغه د سیمې ټول هیوادونه د دیناري وي بغاري وي چې د افغانستان څخه موږ ته تعدید دی. دا د دې لپاره نه دی چې امریکا په افغانستان کې اوس په قرار باندې کښینی چې 2002 نفر بیورې وژل شوي، په ټریلیونونو ډالر بیورې مصرف شوي او د افغانستان سیمه یا د افغانستان جغرافیه به امریکا فقط او فقط په دې نظر باندې ګوري چې هلته په افغانستان کې افغانان که وژل کېږي زما په څه، که بندیان کېږي زما په څه، که ښځو ته مکتب اجازه شته که نشته، داسې نه ده. موږ د افغانستان جغرافیه د 20 څخه نه د تېرو 100 کلونو څخه د افغانستان جغرافیه متنازع جغرافیه ده، د جنجاله ډکه جغرافیه ده، د نړیوالو قدرتونو دپاره قابل د درک او د حساب جغرافیه ده. دغه منطقه دغه سیمه او بیا په دې سیمه کې خوار هیواد چې د هر زورور هر وخت غوښتي دي پر هغه باندې یرغل کړی دی، حمله پر کړې ده او نیولی دی. دا چې په کلونو سره بیرته خپل استراتیژي تغییر کوي یا مثلا نوري موضوعات په نړۍ کې پیښیږي، لکه مثلا په 13 کلن دوره کې د امریکایانو جګړه په افغانستان کې د هغه څخه بعد د اوکراین جګړه رامنځته کېده، همدا رقم د سوریې جګړه رامنځته کېده، همدا رقم عراق او په یمن او په لیبیا او په نورو
جنجالونه رامنځته شول. خبره داسې ده چې موږ به د امریکایانو یا د ټرمپ دوره د افغانستان دپاره د الهي نصرت په دغه باندې نه نیسو چې الهي نصرت دی او بس هر څه به سم روان دي، داسې نه ده. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې چې نور هیڅ نه وي، اقتصادي ستونزې چې رامنځته کیږي، مشروعیت چې د طالبانو ځنډیږي یا د طالبانو پر رهبري باندې چې بندیزونه لګیږي، نو دا د افغانستان خلک د دې څخه متضرر کیږي. او که چیرې بیا طالبان د دې سیمې و بلاک ته داخلیږي د امریکا په ضد باندې، بیا به هم لکه مخکې چې فاطمي صاحب وویل، بیا پاکستان تیار ناست دی، پاکستان تیار آماده دی چې په افغانستان کې د امریکا د ګټو جګړه چې پخوا یې هم کول د خپل مجبوریتۍ پر اساس باندې، د خپل لوږې او قرضدارۍ پر اساس باندې، او هغه د یو وخت کې فاطمي صاحب وویل چې پاکستان یو سکیورټي کمپنۍ ده، دا یو ملک نه دی. دا رښتیا هم چې یو سکیورټي کمپنۍ ده، او دا سکیورټي کمپنۍ به بیا د مختلفو دلایلو او مختلفو مجبوریتونو پر اساس باندې بیا قرارداد اخلي، او په افغانستان کې به بیا څوک جنګوي. دا یو خبر هغه افغانان چې د خپل حکومتونو د ناخوالې په وجه باندې د ملک څخه بهر وي، د هغو بیا خپله مجبوري وي. مثلا زه اوس د خپل ملک څخه بهر یم، په هجرت کې یم، کله چې ما څخه وغوښتل سي او زه دې ته مجبوره کېږم چې په خپل ملک کې ژوند نسم کولی، په خپل ملک کې مې حکومت تعامل نسی را سره کولای، برداشت نسی را سره کولای، سیاست مې نه مني، خبره مې نه مني، غوښتنه مې نه مني، د دشمن په سترګه راته ګوري، توهین مې کوي، تحقیر مې کوي، وژلی مې سي هره لحظه، او بیا زه مهاجر کېږم، هجرت ته مجبوره کېږم. په هجرت کې چې بیا کله زما څخه وغوښتل سي چې یا ځه یا دغه دې لاره ده، څه چم باید وشي، زه څه باید وکړم؟ لکه مخکې چې فاطمي صاحب وویل چې د غلامانو نوم ورباندې کښېښوي چې 15,000 غلامان یې د ځانه سره یوړل، خو په هغه تیاره کې چې 15,000 غلامان یوړل، په هغه تیاره کې په کندهار کې د افغانستان اصلي استازي، د الله تعالی نمایندگان، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نمایندگان، د دین نمایندگان کښته کړل. یو غلام یې یوړی، خو د خدای نماینده په هغه تیاره کې راوړي، د پیغمبر نماینده په هغه تیاره کې راوړي، د خلکو نماینده په هغه تیاره کې راوړي. په نمونه یې ښوولو په دې باندې موږ د افغانستان موضوع نسو حل کولی. صحیح. یوه لنډه دمه کوو، بیرته راګرځو. بیا هم سپینو خبرو ته راغلی. فاطمي صاحب، تاسې کومه خبره چې وکړه، په افغانستان کې لویه پیښه نشته دی چې د امریکا د ورته د قهر مخ راواوړي یا د ټرمپ د ورته د قهر مخ راواوړي. دلته ایوبي صاحب نورې خبرې وکړې، حتی د غلامانو په رابطه باندې ستاسې خبرې رد کړي. هغه ویل چې دغه د نړۍ سره په یوه لار د طالبانو نه تګ، دا ورځ تر بلې په خپلو خلکو باندې توره ایښودل، د خلکو په سر باندې ټوپک ایښودل، دا تاته وړه پیښه ښکاري؟ شنواری صاحب، زه باید ټکی په ټکی قدم په قدم ځواب ووایم او تاسو لږ حوصله وکړئ. مخکې تاسو ماته ویلي چې تاسو زما د پوښتنې ځواب را نه کړ چې د امریکا دلته ګټه څه شی ده او څه لپاره، در حال چې ماته ډیپلوماتیک شکل کې تاسو ځواب درکړی، تاسو متوجه نشئ. نه، زه مجبور یم هغه لږ راوسپړم چې تاسو متوجه شئ چې ما څه وویلي. ما تاسو ته ویلي چې امریکې د کانټینمنټ پالیسي ده، د چین او د روسیې مخنیوی دی. دا لویه موخه ده چې د افغانستان کې باید وسی امریکا چې د دې دوو طرفو مخه ونیسي. نو د دې نه لویه موخه یې د کوم ځای ده؟ لپاره دی که روس او چین د افغانستان په لاره دلته لاره جوړه شو، افغانستان یې دی لمنې ته ولیده، جهان د غرب د خستا ختم شو، اروپا دم ختمه شو، امریکا دم ختمیږي. نو دا د ژوند مسله ده، حیات مسله ده دلته. او دلته چې دا کومه لوبه اوس تاسو دلته ګورئ، چې اول خو زه باید د دې ټکي ځواب دا ووایم چې قندهار ته چې خپل هغه سپېڅلي غلامان دوی راوستي دي، هغه امریکې نه دي راوستي.
هماغه د امریکې سره دوغله لوبه شوې ده. د امریکې پلان دا نه و. د دوحې د قرارداد تر لاندې د دوحه کې هغه 22 کسه چې دوی سره په معاهده او قرارداد کې وو هغه باید قدرت ته رسېدلی وی، نه په قندهار کې ناست دا ډله. دا قندهار کې ډله د امریکې نه ده راوستې، دا ISI راوستې ده، دا د ISI ډله ده. دا تا باندې اوس تپل شوې ده او دا کار د امریکې د پالیسۍ خلاف شوی دی، د افغانستان د ملت د غوښتنې خلاف شوی دی. په دې کې ایوبي صاحب زه موږ تاسو ټول یو نظري دغه ډله چې فعلا په قندهار کې ناسته ده او دا کوم ظلم بربریت چې کوي چې د اسلام په نوم یې کوي او دا څنګه چې دا کلمات زه پوهېږم دی د ډېر قهر نه دا کلمات استعمال کړل چې سپېڅلی دی او د پیغمبر دی او دا دی، نه د پیغمبر استازي دي، نه سپېڅلي دي، نه افغانان دي، بلکې دا غلامان دي د ISI او دغه اوس ستونزه چې روانه ده دا د ISI خلق شوې ستونزه ده. دغه ستا مکتب چې بند دی، تا ته چې قانون اساسي نه درکوي، تا ته چې نظام نوعیت نه درکوي. په دوحې کې د قرارداد په دې طور سره نه و شوی. د دوحې قرارداد چې کوم ډلې سره شوی، تاسو خپله کلیپونه راواخلئ، د همدغې شهاب الدین دلاور کلپ راواخلئ، د پریس کانفرانس ونه که چې ښځې به ښوونځي ته ځي، د ښځې حقوق به خوندي وي، ښځو سره به دغه نه کېږي، دا موږ تعهد ورکړو، دا تعهد دی ورنه که. تاسو د عباس ستانکزي پریس کانفرانس د دوحې هیر شو په 2020 کې چې هغه وویلې چې موږ به د نړۍ هیڅ چاته ګواښ نه یو، دلته به هیڅ نه د تروریستي ډلې وجود نه لري. لوبه کوم ځای کې خرابه شوه د پاک امریکا نه. امریکا لږ عجلې نه کار واخیسته او هغه کار همدغه ټرمپ وکړه، بل چا نه دی کړی، ټرمپ وکړه. دغه ټرمپ و چې د قرارداد امضا کړه، دغه ټرمپ و چې دغه اسلحه یې طالبانو ته ورکړله، دغه ټرمپ و چې دغه ټرمپ زلمي خلیلزاد خپل په مرکه کې ویلې چې ما ته ټرمپ ویلې چې خلیله که چېرته په قرارداد باندې زما وتل نه کېږي، زه وتل غواړم، زما قوا راوباسه د افغانستان نه. هغه وایي چې ما ته دا هم شرط نه و چې زه باید قرارداد وکړم، خو قرارداد یې د بین المللي نورم د لحاظ نه پر امنه لاره وه چې د یو چتر لاندې دوی ووتل. او کله چې دوی قرارداد وکړه په هغې کې هم دا خبرې شوې وې چې د امریکایانو ټوله اسلحه خپله ایستله او طالبانو ټوله اسلحه غوښتله. طالبانو ویلې نه دا غنیمت دی، تا تجاوز کړی دی، زما اولاد دی وژلی دی، ته چې وځې ته به اسلحه نه وړې، ته به صرف سر به دې وباسې. بیا د پس د ډېرو جنجالونو نه دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې ښه 50% درته درکوو، 50% اجازه راکوئ چې وباسو، چې هغه بیا صحیح د پاکستان د لارې نه ویستله چې خپله دوی هغې نه یو څه پاکستان ته ورکړي چې نن دی ویل کېږي طالبانو خرڅه کړې. طالبانو نه ده خرڅه کړې، هغه خپله امریکې ورکړې ده. او اوس پاکستانیان او امریکایان دروغ وایي دا طالبانو خرڅه کړې او یو څه د اسیا میانه په لاره ویوړله، په تاجکستان او ازبکستان کې ځای په ځای کړله. زما ستا تیارې ټولې هلته ویوړلې. فلهذا د دوحې په قرارداد کې دا معامله شوې وه چې دا به دوی به قدرت ته راځي، حکومت عبوري به جوړیږي، انتقال د قدرت به عبوري حکومت ته کېږي، طالبان به په کابل نه راننوځي. او هماغه علت که تاسو وګورئ طالبانو احترام وکړه د هغې خبرې، دوی چې راغله د کابل په شاوخوا کې معطل شول، دننه کابل ته طالبان لا نه ړل. خپله کرزی صاحب اقرار کوي چې ما دوی ته زنګ ووهه، ما عبدالسلام ضعیف ته زنګ ووهه، عبدالسلام ضعیف د زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې، زلمي خلیلزاد امریکې سره خبرې وکړې، د ټولو په مشوره د اجازه ورکړه که طالبان دننه را نشي چور چپاول کېږي. نو فلهذا بیا طالبان ته وویل شو چې خیر راننه وځئ، کابل ونیسئ چې چور چپاول ونشي. که نه طالبان خو د کابل په شاوخوا کې وو، دوی خپل معاهده ساتلې وه. دغه ځای کې د امریکې نه غفلت وشو، امریکا زر ووتله، میدان یې پرېښوده. دویم امریکې دا اعتبار وکړه چې غني به نه وځي، غني به دلته یي، د قوا به یي، طالبان به د کابل په شاوخوا کې او خبره به بیا مخکې ځي د عبوري حکومت خواته. نو کله چې میدان یې پرېښوده، یو دقیقه، پلان ای د امریکې ناکام شو، پلان بی د امریکې ناکام شو، پلان سی چې د عبوري حکومت راوړلو هغه ناکام شو. پاکستان کودتا وکړله، خپل کسان قندهار کې کېنول، نظام خپل په لاس کې ونیو، زوته یې یرغمال کړلو. د دوحې د کسانو نه څوک چې په دوحه کې کم یوې با قدرته دی، کم یوې صلاحیت لري. امید خدا و چې ملا برادر به د صدر اعظم په حیث یا د مشر په حیث راځي. ملا برادر ته اقتصادي پروژې وسپارلې او ورته ویلې زه په دې قرار اوبه جوړې کړه، ایریګیشن دې وکړه او سړکونه جوړ کړه، تا ته په سیاست نه کناره کړه.
اوس همدلته پوښتنه فاطمي صاحب ډېره ښایسته پوینټ ته راورسېدی. اوس چې ټرمپ راځي په ملا برادر باندې د هغه لاس ډېر وخت نه داسې ایښودل شوی ښکاري، د ملا برادر ډېر صفتونه کوي. ټرمپ به د هماغې ډلې چې تړون یې ورسره کړی د هغه د واک ته راوستلو، هغوی سره د ښه تعامل کولو یا د هغوی د مخ ته راوستلو هڅه وکړي، او که فکر کوئ چې دغه ګواښونه چې کم کوي چې وسلې ترېنه بیرته اخلم، یا امنیت مشاور وایي چې موږ بیرته نشو کېناستی چې په کنساس کې د راباندې طالبانو د خاورې نه برید وشي، یا دا اوس چې د دوی مارک روبیو ګواښ کړی دی چې ګواکې والا چې د طالبانو په مشرانو باندې داسې جایزې کېدو چې د بن لادن جایزې ترې نه هېرې شي. دغه ګواښونه نوي دي، نوي ښکاري، او تاسو چې کوم خبره کوئ کیدای شي احتمال د ستاسو د خبرو نه دا ښکاري چې ټرمپ هغه کسانو پسې وګرځي چې د امریکا اړیکې ورسره ښه کېدای شي طالبانو کې. شینواره صاحب که تا دا پوښتنه نه ویم کړی، زما د خبرو تسلسل بل سټیج همدغې ته زه اوس راداخلېدلم چې امریکا د پلان څه شی دی او کوي به څه. ما تاسو ګوره د قصه بلډ اپ کړله چې افغانستان د امریکې د لاس نه وتی دی، لوبه ورسره پاکستان کړې ده، دوغله لوبه ورسره پاکستان کړې، 20 کاله د تروریزم په نامه ترېنه پیسې واخیستلې او امریکا یې ووهله. د امریکایانو ته بالکل معلومه ده، امریکایان وایي موږ طالب نه یې وهلي، موږ پاکستان وهلي، موږ نه پیسه اخیستله او زموږ په ضد باندې نفر رالیږل، او په آخر کې دا لوبه هم راسره وکړه چې موږ پلان جوړ کړه، موږ لاره جوړه کړله چې افغانستان موږ ووځو او دلته داسې یو نظام راشي چې پیسه ابدی. هغه پاکستان ورسره لوبه وکړه او خپل کس یې کېناو. اوس امریکا خو مستقیما د پاکستان سره نه غوښته چې ووایي چې هم افغانستان د لاسه وتی او هم پاکستان سره دښمني وکړي، خو بیا د سیمې نه ووته امریکا. نو امریکې ځان د پاکستان سره سایډ کې که ځان یې غلی که اوس ورورو. اوس راځم دې ته چې مخکې اشاره وشوله چې د آی سی سی کې چې دا قضیه دغه سوال چې تاسو وکړه او دغه خبره چې اوس آی سی سی کې دا شی روان دی، دا ګورئ دا تاسو خپله ښیي چې امریکا غواړي چې هغه کسان چې په دوغله لوبه باندې راغلي دي، حاکم شوي دي، چې د 12 نه نهایت تر 20 کسونه زیات نه دي، او نظام یې بدنام کړی دی، اسلام یې بدنام کړی دی، زما او ستا خاوره یې بدنامه کړې ده، تاریخ یې راته بدنام کړی دی، او دا تورمخې دي. زه ښکاره وایم زما پکې دوستان دي، ما خپل دوستیګانې ټولې وشلولې، ما نمرې بلاک کړلې. د دې کسانو نومونه چې زه اخلم دا زما دوستان وو، اوس وزیران دي، خو زه د خپل د خاورې په حصه کې دوستي ته ارزښت نه ورکوم. دغه 12 کسان چې تاسو یاد کړه، تاسو باندې د وطن حق تر ټولو زیات دی، تاسو خپله دا تاییدوئ. تاسو وایئ چې په ګودتا راویستل شوي دي، حتی تاسو ویل چې پنجابیان دي. دا څوک دي چې د وطن په دغه باندې 12 کسان دي، تاسو د ټول ولس نه ډېر ښه پېژنئ، حتی تاسو بلاک کړي دي. تاسو زما برنامو ته لاړ شئ، ما په برنامو کې بار بار د دوی نومونه اخیستي، اوس یې ولې نه اخلئ؟ وزیرانی دي، کابینه کې دي، نو هر دفعه چې تاسو باندې اخلي هلته بیا یو اور بلیږي، بیا راته زنګونه شروع کوي، فاطمي صاحب بیا دا کار وکړه، فاطمي صاحب بیا دا کار وکړه. دغه حال په خبرو کې نه اخلي نوم او په نورو خپرونو کې اخلي، دا خو دغه ده. نه خو زه دا وایم چې یعنې زما مرکې موجودې دي، خو یو نه افغانستان انټرنیشنل کې مې نوم اخیستی، خپله د افغانستان په چینلونو کې مې نوم اخیستی دی، یو 3 میاشتو لپاره یې بلاک هم کړلم، بیا بیرته یې ان بلاک کړلم، بیا بیرته یې پرېښودلم، او زه د ده پروا نه لرم چې ما بلاک کوي که نه بلاک کوي. دغه پرونه وړمه ورځ چې ما کوم خبرې د آی سی سی په مسله کې کړي دي چې ته ته نایبة الله او حکیم دغه ولې گرفتاری دغه ورکې، ته د 12 نه تر 20 کسو نور نومونه مراکه، دا جنایتکاران هم لري شي چې افغانستان دی. او ګوره امریکې تاسو که ماته موقع راکړئ زه د خپل خبره ډیولپ کړم چې بیا بیرته ایوبي صاحب ته وار ورشي. دغه د آی سی سی پروګرام په دغه مقطع د زمانې کې په خپله د امریکې هغه پروګرام ښیي چې هغه دانې سرطاني چې په قندهار کې ده د دې جراحي باید وشي. او ګورئ په آی سی سی کې څه رقم پروګرام یې وړاندې که په مقابل د هیبت الله او حکیم حقانی په مقابل کوي، ویل چې دا نور کسانو نومونه به هم راځي، او دا نومونه چې راځي د اګزیکټلی هماغه نومونه دي چې ما اخیستي دي. نور محمد ثاقب دی، مولوي عبدالکبیر دی، حبیب آغا دی، خالد حنفی دی، نورالدین ترابی دی، دغه دی وفا دی، ذاکر سیدی دی، په خپله حسن اخوند دی،
په نامه چې دا څوک په قندهار کې ناست دی هیبت الله دی دا یو نور څومره درته ووایم خو ټول په دغه کېږي ذهن ته مزدفته نه راځي دا کسان به تاسو وګورئ لیست کې به راځي او دا به لرې کېږي او دا د امریکا هماغه پروګرام دغه کسان چې سرجري وشول او دا لرې شول هغه ډله چې د دنیا سره روابط غواړي وساتي افغانستان په امن کې وساتي د جنگ نه لرې وساتي هغه ډله به سر ته راځي دا د امریکای پروګرام دا دی چې دا ځلې د بیرون نه کس نه راولي دا خبر هم زما هم ده او د ایوبي صاحب هم ده چې دا ځلې امریکا بیا د قواو په شکل کې افغانستان ته نه راځي دا ځلې افغانستان او معاهدې د دوحه کې دا خبره شوې وه چې زه به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځم زه به په استخباراتي او په ملکي شکل کې به بیرته افغانستان ته راځم زما موجودیت به دلته یو دا ورسره منل شوې وه نو اوس هم افغانستان د اسلامي امارت هغه غړو هلته دا معاهده کړې ده چې امریکا به دلته په دغه نظامي شکل کې موجوده نه وي مګر په سیاسي او استخباراتي توګه دلته به فعاله وي دغه شی پاکستان ورته ضربه رسولې ده امریکا یې دلته په حساب بدنام هم کړله فلج هم کړله د ده ځینې وویستله او په خپل لاسپوسي په قندهار کې کېنول او نظام یرغمال شو اوس فعلا د طالبانو نظام یرغمال نظام دی دا زما ستا استازیتوب نه کوي دا زما ستا د دین استازیتوب نه کوي دا فرشتې نه وي چې قندهار ته راوستل شوي بلکې دا د غضب دغه وي چې آیسای درته راوستې کېنولي د ده لپاره د ټرمپ پالیسي دا ده چې دلته درته دا لوبه شروع کړې چې هیبت الله حکیم او دا ډله به د آی سی سی په دغې لاندې به د مجرمین کېږي او د مجرم سره څوک مراوده نه کوي بین المللي نو دی به طالبانو ته وایي چې وروره دا خو مجرم سره موږ مراوده نه کوو مجرمین لرې کوي د بل طرف ته به نظام بدلون راځي او وګورئ په عین زمان کې چې دلته په هیبت الله او په دې باندې آی سی سی کې درخواست حکم ورکول کېږي هلته په قطر کې د سراج الدین حقانی سره ناسته کېږي د وثیق سره ناسته کېږي دا هغه تیوري ده چې زه تاسو ته وایم دا خپله دا ښیي امریکا هلته لګیا د خپل هغه ډلې سره خبرې کوي چې څنګه نظام بدل شي او دلته ورته پروګرام جوړوي چې هغه سرطان دانه چې په قندهار کې جوړه شوې ده هغه سرطان دانه څنګه لرې کړي دغه ټول پلان ډېر مننه ډېر جالب پلانونه فاطمي صاحب مطرح کړل که نه ایوبي صاحب دوی خو اول ویل چې ستا اندېښنې د رفع کولو دپاره یې وویله چې د خدای استازي په کندهار کې نه دي کوز شوي بلکې هغه پاکستانیان راوستل شوي دي کودتا شوې ده د افغانستان د خلکو په حقونو باندې اوس مقدمې هم همداسې جوړېږي چې څه وار مخکې هم دا خبره شوې وه چې ګواکې سراج الدین حقاني ته لاره هوارېږي دا اوس دوبۍ ته سفر وکړه دغه نظام کیدای شي د ټرمپ اداره یا امریکا وغواړي چې لږ داسې ورته پر سړه سینه کې شي نو د هغه د یرغمالۍ نه به خلاص کړي ستاسې اند څه دی چې دا خبرې سمې دي که یو نوي پلان به ټرمپ ولري یا د پخوانۍ دوحې هوکړې د عملي کولو دپاره یا په طالبانو کې د تغییراتو راوستلو دپاره چې دغه د جزا نړیوالې محکمې حکم هم فاطمي صاحب ورته اشاره وکړه چې همدې ته اشاره کوي چې ګواکې ځینې طالبان به د صحنې نه وباسل کېږي تاسې پکې څه وایاست ګوره زه دا خبره په تکرار سره درته وایم چې زه د ملایانو د حکومت څخه هیڅ نه وه توقع د شګړې د پرمختګ د سولې د بحران د ختمولو دپاره د فکر او د سوچ کولو توقع مې نه درلود او نه لرم د ملایانو څخه ولې چې دوی خشونت زېږوونکي خشونت جوړونکي او په خشونت باندې باور لري کله چې یو څوک خشونت زېږوي او په خشونت او ظلم باندې باور لري عقیده یې پر ظلم ولاړه وي غوښتنه او طریقه کار یې د حکومت پر تعدید وي پر وهلو وي پر ټکولو وي پر توهین وي پر تحقیر وي نو دا که په کلي کې پراته وي د دا کلي سره مواجه کېږي که په سیمه کې پراته وي د سیمې سره مواجه کېږي او که د جهان سره د جهان سره دوی مواجه کېږي او بیا به خلک لکه مخکې چې فاطمي صاحب وویل پر هغه خلکو چې د خپلو بنیادي اساسي بشري حقوقو دپاره مبارزه کوي بیا هغه مجبور دي هغه مکلف دي چې د یو چا په لمن کې ځان واچوي او خپل بنیادي او اساسي حقوق ترلاسه کړي او بیا به موږ ورته د غلامانو نمونه ورکړو
چې دا خو غلامان. خو زمینه ساز څوک دی چې د غلامۍ زمینه سازي کوي؟ زمینه ساز څوک دی چې د پردیو د یرغل دپاره زمینه سازي کوي؟ هغه څوک دی؟ که پرون دی او که په راتلونکي کې دی. خو موږ دغه 3 کاله د 3.5 کاله نه دغه تیر 10 کلونو کې چې د طالبانو یا د ملایانو تحریک جوړ شوی دی یا دغه حکومت په افغانستان کې په دې تیر 3.5 کلونو کې راغلی دی، که په جنگ راغلی دی، که په مذاکره راغلی دی، که دوحې راوستلی دی، که پاکستان راوستلی دی، که د افغانستان خلک پخواني نظام څخه ستړي ول ودې ته زمینه برابره کړل. اوس دلته خلک د بنیادي او اساسي حقوقو غوښتنه کوي. مثلا زه وایم چې ورور زه په تیر نظام کې وم او الحمدلله په تیر نظام کې ولم او په دې باندې شکر ادا کوم چې الله ماته دا چانس راکړی، ماته دا زمینه برابره کړل چې ما د خپل نړېدلي وطن په جوړولو کې ونډه واخیسته. خدای ماته وایي چې ته خاین یې، خو زه بیا وایم چې الحمدلله زه د الله څخه راضي یم چې ماته دا زمینه برابره کړه چې زما په اور سوځلی وطن، زما د خاورو سره خاورې وطن لکه د نن غزه چې ده، ما ته الله دا زمینه برابره کړل چې ما په خپل وطن کې کار وکړي. په خپل وطن مې نن د $2.5 میلیونو باندې جوړ وزارت کې ملا صاحب ناست، په $500 میلیونو جوړ ارګ کې چې نړېدلی و تشنابوی چې استفاده جن کېدله د کابل ښاریانو، په هغه کې نن ملاقاتونه کوي، په هغه کې نن نظامي جلسې کوي، په هغه کې نن د کابینې غونډې کوي، په هغو هلیکاپټرو کې سپریږي، د هغو میدانو څخه استفاده کوي. مګر کله چې موږ ورته وایو چې د افغانستان د خلکو د ملي بیرغ سره چې الله اکبر پکې لیکلی دی، دا د زما په کور کې ځلیږي، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پکې لیکلې ده، زما په کور کې ستا. خدای وایي چې یا تر دې بیرغ لاندې افغانان وژل سوي دي، خو هغه ټانک چې دی یې وژنو وي پر دی چاپې وهلې، هغه هلیکاپټرې چې دی یې وژنو وي پر دی چاپې وهلې، هغه وزارتونه چې د ده په خلاف باندې پلان او سټراټیژي پکې جوړېدل، هغه رنګوي، هغه جوړوي، په هغه کې جلسې نیسي، هغه ملي تاسیسات بولي. هغه پیسې چې زموږ په همت په زحمتونو باندې 15 میلیارده 12 میلیارده ډالره چې په نړیوال بانک کې په امریکایي بانک کې پرتې دي، دا ملي شتمني بولي او ما غلام بولي. هغه وزارت چې ما باندې د کفر په فتوا باندې جوړ کړي ما غلام بولي، وزارت ملي شتمني بولي. بیرغ چې جوړ غواړم وای د دې بیرغ لاندې په لکونو انسانان وژل شوي. د نجونو تعلیم چې جوړ غواړو چې وروره زه په خپله لور په خپله خور باندې تعلیم کوم، ستا نظام ستا تر حکومت لاندې، ستا تر نظام لاندې، ستا تر رهبري لاندې، ته زما و لور، ته زما و خور، ته زما و بچي ته د امن فضا برابره که، د عدالت فضا برابره که چې زما خور زما لور مکتب ووایي، درس ووایي او د دې وطن او د همدغه نظام د بقا دپاره کار وکړي. بیا ما د اوس بولي او زما پر 8 کلنه لور باندې اتهام کوي چې که دا غټه سي دا به پاشه کېږي یا به دا خدای نخواسته څه شي کېږي. خبره داسې ده چې د ملایانو موجوده حکومت د 3 خلکو څخه جوړ دی. یو هغه خلک دي چې در حد ذات ظالمان دي او په ظلم باندې باور لري، یو هغه خلک دي چې در حد ذات منافقین دي او د دواړو او منافقت لاره ټینګه کړې ده. د حق خبره و خپل رهبر ته، د حق خبره و خپل مشر ته، د حق خبره د خپل نظام ته نه کوي. او بل هغه خلک دي چې مې په دې وطن خوا بدېږي، هم یې د دې وطن د ازادۍ دپاره جګړه د دوی په نظر کړې ده او هم غواړي چې دا وطن نور مواجه نه سي. اوس د دغو 3 ډلو چې یو په ظلم باور لري، بل په منافقت باور لري او بل د وطن پر آینده او په دغه باندې تشویش لري، د افغانستان خلک به بالاخر یو واري بیا که د چا خوښه که د چا نه یې خوښه، هغه په پښتو کې یو لنډۍ ده، ولګران امریکا پاته کېږي دا مې عادت دی نرۍ سترګې توروم. موږ نه غواړو چې پر افغانستان یرغل وشي، موږ نه غواړو چې پر افغانستان حمله وشي. حتی والله بالله ډېر کسان د طالبانو سخترینه مخالفین چې په عملي جګړه کې یا لږ یا ډېر ورسره ښکیل دي، په سوونو واره مې ځینې اورېدلي دي چې والله موږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو، والله موږ د طالبانو د نظام نه سکورېدل نه غواړو، والله موږ د افغانستان د موجوده حکومت څخه صرف بنیادي اساسي بشري انساني حقوق غواړو، یو قانون اساسي غواړو چې زما تضمین قانون اساسي وکړي. څارنوال بې طرفه وي، کاډي بې طرفه وي. مثلا تاسې وګورئ، یو لاندې مثال دی،
دغه اوس چې مثلا په دغه سوریه کې دا حکومت راغلی د دې څخه یوه پوښتنه کېږي شینواري صاحب زه وخت ډېر نه نیسم دا یوه اخري خبره کوم د ده څخه پوښتنه کېږي چې ته په افغانستان په سوریه کې د افغانستان غوندې حکومت غواړې ګوره دی ورته وایي چې زه هېڅکله پر خپله خور پر خپله مور باندې دا اتهام نه لګوم چې ته بې پردې هغه زما مور ده هغه زما خور ده هغې زه په خپله غېږ کې لوی کړی یم زه څوک یم چې زه پر خپله خور او پر خپله لور او پر خپله ورېندار باندې دا اتهام وارد کړم چې ته بې پرده یې او زه به تا ته پرده درښیم زه به تا ته حجاب درښیم زه به تا ته دا درښیم نه زما مور پرون هم په پرده کې وه زما خور پرون هم په پرده کې وه او زه په افتخار په کوم او نن به هم په پرده کې بیا هغه ورته وایي چې ښه د ژیړو پرېښوونګ جماعتونو ته خلک په زور بیونګ دا یو په خپل جواب کې ورته وایي چې ګوره زه که ته زما څخه پوښتنه وکړې چې دا ږیره دې ولې پرې ایښې ده نو زما جواب به دا وي چې ما دا ږیره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سنت او د الله د رضایت لپاره پرې ایښې ده او که یو څوک ما باندې په زور دا ږیره پرېږدي او ته هم په خبرې چې دا ږیره په ما باندې یا حکومت یا فلاني شخص په زور پرې ایښې ده او ته زما څه پوښتنه وکړې چې دا ږیره دې ولې پرې ایښې ده نو زه درته وایم چې مجبوره یم خو دا پلانکی مې وایي نو دلته منافقت منځته راځي نو زه د منافقینو ټولنه یا د منافق ملت نه جوړوم کله چې ما د جولاني دا خبرې واورېدې شینواري صاحب ما څو کسانو سره ټلیفون وکړي ویډیو کال مو سره وکړي او هغو غټې ږیرې پرې ایښې دي چې پرون ږیره نه وه ما ویل دا څنګه ښه مبارکه ږیره دې پرې ایښې ده ولا آفرین دې سي در باندې ده به وخندل چې وروره یوه د دې کایه ولاکه پرېږدم زور دی زور اوس زه د ټولو علماو کرامو څخه دا پوښتنه کوم چې یو سړی په خوله دا اقرار کوي چې دا ږیره په ما په زور پرې ایښې ده که زه خپل اختیار سو یوه د دې کایه ولاکه پرېږدم نو دا منافق نه سو نو چې که هغه منافق سو دا چې د منافقینو مؤسس جوړېږي بنیادګر یې جوړېږي دا بیا څه شي نو موږ نه غواړو چې زموږ په وطن کې جګړه وشي موږ نه غواړو چې د طالبانو موجوده حکومت بیا د یو پردی بهرنۍ جګړې په بمبارونو په زور په توطیو باندې سقوط وکړي او افغانستان د یو بلکې موږ د دې څخه هیله کوو او توقع نه جن لرم والله بالله 1% او توقع نه جن لرم 1% ولی چې مخکې درته وویل چې ظالمان در هغه حد ظالمان دي چې په خپل ظلم باندې د الله قاطع احکام د پښو لاندې کوي په خپل ظلم باور لري یو شمیر هغه منافقین دي چې په منافقت تشریح کتابونه نیسي او یو شمیر بیا هغه کسان دي چې درمان والله وطندار وطن پرست دي تر تا هم تر ډیر افغانان هم دین پرست دي وطن پرست دي په تعلیم باور لري په د افغانستان په متحد جغرافیه باندې پرمختګ باندې په شرعي نظام باندې په ټول باور لري مګر متاسفانه چې د بدبختی سبب هم بیرته دی کیږي موږ نه کیږو نه زه کېږم نه ته کېږې نه دا اقرار کوو دا اوس تا د دې برنامې د لارې وایم چې والله بالله قسم زه نه غواړم چې نظام د نظام چپه کېدل نه مې جمهوریت چپه کېدل غواړم نه د دې نظام یا د دې حکومت اصلاح باید راولي په خپله باید راولي دا خطرونه په الهي نصرت په ترانو مثلا په پیغلونو چې امریکا وروره چې یوه د کابینې غونډه دی په یوه بې پیلوټه تیاره چې دغه ولاکه معلومه کړي چې چا وویشتله رهبري دې ټوله د بینه وړي ته اوس حکومت یې ته اوس طالب نه یې ته اوس د غرو مسافر نه یې ته اوس د غارونو کې نه یې ته اوس واضح یې ښکاره یې رهبري دې معلومه ده د کابینې غونډه دې معلومه ده په تیارو کې پروازونه کوي کندهار ته ځې دنیا ته ځې په یوه بې پیلوټه تیاره چې قیمت په $15,000 وي ستا بسته د کابینې غونډه به وویشتل سي او دا به هم نه کې معلومه چې چا وکړه نو ولې خپل وطن بدبختي ته بیایي سمه نو طبعا ساسي بس هغه د زړه بړاس به ختم شوی زه اوس راځم فاطمي صاحب دا بس به نور راټولو تاسې کومه یادونه وکړه چې ټرمپ کېدای شي چې په دغه تحمیل شوې ډله کې د تصفیې هڅه وکړي خو هغه کسان چې تاسو نومونه واخیستل چې هغه تصفیې ته ضرورت دی پکې هغوی کې یو ملا کبیر بله ورځ ویل چې موږ د امریکا په ځای باندې چین او روسیې غوندې قوي ملاتړي لرو که چېرته داسې پیښه کېږي
او ټرمپ کوشش کوي د دوی په خلاف د اقدام کولو نو دا خو افغانستان کې د شي لکه یو واره چې لوبه وګټل شو ستاسو په وینا باندې دغه څه بیا د غونډیانو لمنې ته افغانستان غورځي فکر کوي دوی کې دومره توان شته اله چې د ایوبي صاحب تاسو په خبره د زړه بڑا صوت یا 15 دقیقې صحبت وکړي چې هغه ګیلې ختم شي ما ته د پښتنه اگر چې دا زموږ بحث نه خو ایوبي صاحب دا بحث خاطر ویوړه چې دی وی چې زه افتخار کوم په د باندې چې ما په هغه نظام کې کار کړی ځکه د ایوبي صاحب نه دا پښتنه فرضاً وکم چې آیا د شاه شجاع او د امان الله خان په منځ کې د فرق کولای شي ولې شاه شجاع او امان الله خان بلې زه کولای شم او زه آماده یم چې پر دې باندې یو بل باز شینواري صاحب ونیسي زه پر دې باندې باز کوم چې زه ولې پر دې باندې شکر کوم چې ما په پخوانی نظام کې کار کړی دی او د ولسی جرګې غړی وم او تاسو هم غوښتنه کوم په دې باز کې اشتراک را سره وکړه چې زه خپل دلایل وړاندې کوم به وایم حاضر یم او افتخار پکوم مګر غلا مې نه د کړې قتل مې نه دی کړی د چا پر شوزه باندې مې تجاوز نه دی کړی د غلا مسله نه ده د غلا مسله نه ده دا ضروري نه یو سړي غلا کړي نه ډېر مسایل دي دا ماده چې پر دې بحث وکړو افغانستان اشغال شوی و امریکا په خپل منی چې اشغال شوی و خلاف د قانون د ملل متحد راغلی یو وثیقه موجوده نه ده شورای امنیت اجازه ورکړي چې دی راشي 15 قرارداد دي 15 وړ قراردادو کې دا اجازه امریکای ته نه ورکړي چې په افغانستان را ننوځه او دا زما یوازینی شخص ما 3 کاله شو ټول لوی حقوقدانان مې د نړۍ چیلنج کړي دي چې که څوک دا وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د معاهدې لاندې نیول شوی و ما ته دغه مسوده راوړي زه د هغې ورځ نه بعد زه به په میډیا کې په ژوند کې رانشم زه باس کوم د سره حاضر یم هغه وخت چې شینواري صاحب پر دې باندې باس نیسي ډاکټر صاحب زه حاضر زه په ژوند کې به میډیا ته نور رانشم چې کدا چا ثابت کړي چې میډیا ته ولې نه تیر راته میډیا ته راسه ته په میډیا کې باید افغانستان خلک ضرورت ترته لري موږ ضرورت ترته لرو د ملګرو ملتونو د قرارداد په اساس دی نه دی راغلی خپل امریکای مني چې دی راغلی خپل زلمه خلیزان وی خلیزاد وی چې د خپل په خوخه راغلی خپل په خوخه ووتلو او افغانستان یو اشغال شوی خاوره و کله چې یو خاوره اشغال شوی هغه کې څومره وګړي هغه اسیر باندې ګڼل کیږي غلام ګڼل کیږي زما ته ستونزه زموږ د افغانانو څه ده کمونستان سره چې کین هغه وی چې زمونږ باندې تاسو مجاهدینو را باندې خراب کړه کوم خو افغانستان جوړاوه یعنی په دې نشرمېږي چې روس راوسته او افغانستان اشغال کړو یعنی د روس په غلامۍ نشرمېږي او هغه وی موږ افغانستان جوړاوه موږ ګولې ګلزار کوو خو تا طالب مجاهد را باندې خراب کړه د امریکایي وګړو سره چې کینی هغه چې وروره ما افغانستان جوړاوه ما ګولې گلزار کوو خو تا مجاهد را باندې طالب را باندې خراب کړه تا پرې نه خودش دا ما جوړ کړی وی زمونږ فرق دا دی چې مونږ وایو چې اشغال دی که انګلیس کړی که روس کړی که امریکای کړی اشغال دی که زه دا منم چې امان الله خان یو قهرمانو ما خپله د ایوبي صاحب خبرې اورېدلي امان الله خان ته قهرمان وی نو کله چې امان الله خان قهرمان دی او د افغانستان لوی شخصیت دی چې زه هم ورته قایل یم او ته هم ورته قایل نو شاه شجاع بیا غلام دی که شاه شجاع هم راوچت شي چې ما افغانستان جوړاوه خو امان الله خان را باندې خراب کړله دا امان الله خان چې د بل چا لاسپوس او مجاهد او تروریستو نو اشغال دی خدا د چې مونږ دا وای چې وطن مشغالو درسته چې نیت به ستا د آبادی وو ایوبي صاحب ستا به نیت د وطن د جوړولو خو ستا خپل پلاس نو ته د بل چا پلاس کې وي ستا وزیر د لندن نه مقرریده قسم درته خورم چې ستا وزیر د لندن نه مقرریده ستا ولسوال د لندن نه مقرریده ستا قمندان امنیت د لندن نه مقرریده دغه دروازې خولې ته مې راغلي دي او را سره خدای پاماني کړې ده او چې تل ما ورته ویلي دي چې وروره دا ته خو ځې خو دومره درته ووایم چې دا به د تاریخ کې لکوي ما هر چا باندې خپل غاړه په اجازه راکړه ډاکټر صاحب اجازه راکړه اصلي ستاسې بحث په ډیالوګ واوړي هغه زموږ اصلي خبره پاتې بس د ټرمپ دغه راغې زړو پیغورونو ته زه غواړم ګوره شینواری صاحب زه درته وایم دا ډیالوګ مان جوړ نه که افلاطون وایي که د جیګ سړي سره کینې نو جیګې خبرې وکړې که ټیټ سره کینې ټیټې سطحې ته دې راولي
که ما سره اکاډمیک بحث کیږي راځه چې اکاډمیک بحث وکړو چې ما سره د ګیرې خبره کیږي ما سره د ښکته سطح خبره کیږي زه یا مجبور چپ شکینم او یا د هغه ټیټه سطح جواب ورکوم ګوره فاطمه صاحب اجازه راکړه ډیپلوماټیک ابلاغه باندې خبره کې تاریخ په تاریخ د اروپا باندې خبرې وکړو د تاریخ د امریکا باندې خبرې وکړو په ډیپلوماسي باندې خبرې وکړو او تیزو ملات اجازه راکړه غلط غني او زه مو چې غلط روان دي ما چې ته لا په سم روان دي زه خپل پیغام افغانستان کې وځ دا ګیري چې دي ډاکټر صاحب خیال کوم چې اجازه راکړه نو ګوره نوبت واو خبري واو شنواری صاحب ګوره خبره دا ده ګوره چې د اشغال او د نه اشغال موضوع باندې ډېر مفصل بحث ته ضرورت دی چې زه خپل بحث وکړم ډاکټر صاحب هم بحث وکړي صحیح دی خبره دا ده چې ته هغه چاته مجاهد وایې چې د پنجاب څخه په پټرول راوړل زما مکتب په سوازي زما کلینیک په سوازي زما پلچکونو نړول زما سربازان د هغه وخت حلالول هغه مجاهد شو ته دا حق لري چې ته وایې چې ما جهاد کړی دی او که بیا وایم چې ستا پر جهاد باندې نو دا ستا د جهاد ثمره خو دا 40-50 کاله د موږ یې وینو نو زه پر دې بحث کوم اماده یم چې زه پر دې باندې بحث کوم چې ما په پخواني نظام کې کار کړی دی او زه ولې د الله شکر ادا کوم ته دا حق لري چې هغه نظام کې ټول خلک موجود و هغه ته د اشغالګرو ملګري ووایي او غلامان ورته وایي خو زه دا حق لرم چې مؤسسین او بنیادګزاران د اشغالګرانو څوک دي هغه څوک دي چې د الله په نامه باندې د الله د بندگانو سرونه پرې کوي د الله په نامه باندې د الله په مسجد کې ځانونه پټاوي د الله او د ازادۍ په نامه او د اشغال په نامه باندې جنگي جنایتونه ترسره کوي د الله او د الله په نامه باندې پروژه کې ټانکران د باروتو ډکوي او په کابل ښار کې انفجارات ورکوي نو بیا کدا باسونو باندې زه اماده یم مګر کله چې د نن موضوع د شنواري سره زه دا اوس پیلاله دایم بیا وایم چې و طالبانو وملایان که د خدای بیریږي د خدای روی درته نیسو که په الله باور لري د الله نوم درته نیسو که په پیغمبر باور لري د پیغمبر نوم درته نیسو که په خواص په وجز باور لري خواص درته کوو وجز درته کوو چې د افغانستان موضوع د نړیوال ټولنې سره د امریکا سره په خبرو په مذاکره په راکړه ورکړه باندې حل کړي افغانان چې ستا د لاس په میلیونونو افغانان د میاشتې فرار کوي دا وطن در پرېږدي دا مشکل حل کړي کښېنئ تعامل وکړئ برداشت وکړئ درګذر وکړئ اساسي قانون اسلامي قانون وکړئ د خپل خلک په خپل غیږ کې ونیسئ چې هم خدای روی ورته نیسم هم د قرآن روی ورته نیسم هم وجز ورکو هم زارۍ کوو هم ورته وایو چې هیڅ شی په دولت کې نه غواړو هیڅ شی په دولت کې نه غواړو والله بالله کې یا توکل لرم یا وسره وکم نه سم سره کولای کار نه سم سره اهلیت نه لرم چې د دې سره کار وکړم کدی دې ټول خواستونو وجز زارۍ د خدای روی د قرآن روی د پیغمبر روی په پیښولو باوجود دای سبا بیا د یو قدرت نړۍ سره مواجه او په جګړه وسره واوړي یا لکه 11 د سپټمبر CIA یو ډرامه جوړه کی بیا پر دې وطن باندې حمله وکړي نو زه به بالا ناستم دې ته چې کله به بیا حمله صاحب بیا جهاد شروع کړي او بیا به کله د دې خلکو په مقابل کې جګړه کوي زه به بالا ناستم د افغانستان د په میلیونونو انسانان چې د څه خطر شته دا به بالا ناست وي لا ترزنه بناست چې بیا خارجي راغلي دي او زما پر وطن حمله کړې ده زه به نه ولسوالي کوم نه به قومنداني کوم نه به ماموریت کوم نه به ژورنالیزم کوم نه به معلمي کوم ولې خبرتي راغلي دي زما پر وطن حمله کړې دا ممکنه ده ایوبي صاحب باس نور راټولو زه تاسو نه حل لاره غواړم فاطمه صاحب د دې ډیالوګونو نه کتیر شو راشو خپل دغه ته فکر وکړو چې باس کې زمونږ هیڅ ویل شوی نه دی خپل ترمنځ او کېدای شي زه د باسم پریم نه ما تاسو یو حل لاره وخیاست داسې خو نه کیږي چې طالبان څه کوي تاسو خپل ویل چې په دوی کې چاڼ پکار دی صحیح ارادي د خلکو د تمثيل لپاره خلک را مخکې کول پکار دي او تاسو دام ویل چې کېدای شي ټرمپ دغه لپاره کوشش وکړي هغه کسان چې تاسو ورنه تمل لري چې افغانستان د بحران نه د ټرمپ دراتګ نو وروسته وژغوري یا د ټرمپ د غلطو پالیسیو نه یا د توندو پالیسیو نه وژغوري څه باید وکړو زما په نظر نظام کې څنګه چې ایوبي صاحب ویل ټول نظام د بیخ نړول
د افغانستان د بربادۍ خواته بل قدم کېښودل دي. صحیح. ټول نظام نړول نه دي پکار، نظام نه د سرطاني دانې لرې کول دي. همدغه نظام دکې اصلاح راوستل دي، د ملایزم نه ایستل دي چې تنها ملا 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 باید نه وي، لمنه باید پراخه کي. د بیرون نه هغه کسان دوی واخلي یا فرضاً داخل د افغانستان هغه کسان واخلي چې په دې درې واړو دغو کې جنایاتو کې لاس نه وي، د کمونستانو، د امریکایانو او د مجاهدینو. درې واړو کې لاس نه وي. زما هیڅکله دا نه دي چې مجاهدو کې که مجاهدو کې ټول پاک وی نو بیا به ما به عطا محمد نور ته به پاک ویلې، اسماعیل خان ته به مې پاک ویلې، ظاهر قدیر ته به مې پاک ویلې، خو دا مجاهدینو که نه، خو دا خو پاک خلک نه و که نه، دا خو هماغه خلکو چې دین و اسلام یې خرڅ که، ګیرې لنډې کړلې، نکټایګانې ووالې، د جهاد د قالب نه راووتل او د دیموکراسۍ په قالب کې ننوتل، جیبونه یې ډک کړل، نن لګیا د عیاشي کوي په غرب کې. نو د دې خلکو ته ضرورت نه لرو منګه. هغه خلک چې سپیڅلي د دې خوري بچي دي، چې لاس په جنایت کې ګډ نه دی، وینه چا نه ده تویه کړې، خیانت نه دی کړی او دا وطن آبادول غواړي او په داسې یو رقم غواړي چې د هیچا غلام نه اوسو، خپل په خپو ودرېږو. داسې کسان را مخته راوستل پکار دي، نظام کې داخلول پکار دي. او دا او اوس غربي نړۍ دې ته متوجه وي. پخوا به یې پافشاري په دې کوله چې هغه پخواني خپل غلامانو حلقې نه کسان را دننه کړي. اوس هغې لاس په سر شوي دي او هغې دې په دې پوه شوي دي دا کسان سوځېدلې مرمۍ دي، دا په کار نه راځي. که مجاهدو، دا نه ده چې زه وایم نه، که مجاهدو، که کمونیستو او که دغه، اگر چې کمونستان اوس هم لګیا دي استعمالیږي، په جمهوریت په دور کې نظام د کمونستانو لاس کې و. ځکه زه ما ته ټول زه پیژنم، ما خو رابطه و ورسره، زه دغه غرب نړۍ ته کمونستان راغله، اولادونه یې غټ شول، ټول مشاورین و. هغې وخت کې نظام کمونستانو په لاس یرغمال کړی، اوس هم د طالبانو منځ کې خلقیانو پرچمیان ننوتي، ګیرې پرېښې لونګۍ والي دي. ایوبي صاحب، تاسې راته په د اخیره کې د بحث راټول کړئ چې که طالبان هغه څه چې فاطمي صاحب وویل دغسې ونه کړي، هغه ارمان چې تاسې ورته اوس زارۍ م وکړي چې داسې وکړئ، که داسې ونه کړي، ټرمپ په 4 کلن حکومت کې د دوی په وړاندې څه شی امکان لري چې هغه خطرناک دي د افغانستان ټول ملت ته؟ وره دا حتمي او ضروري خبره ده چې که طالبان د نړۍ څخه ځان بیل ګڼي او دی د نړۍ څخه خپلې غوښتنې مننګ د ځان حق بولي او په نړیوالو ټولنې چې بیا د ده څخه د نړیوالو قوانینو، بشري انساني قوانینو په متعلق باندې غوښتنې چې د ده څخه کوي او دی وایي چې زما په وطن کې ته د مداخلې حق نه لرې. دا که طالبان وغواړي که نه وغواړي، دوی به د بنبس، بحران او د ناورین سره مخامخ کېږي. حتمي او ضروري به مخامخ کېږي. دا چې 4 کاله به نور ونیسي، 2 کاله به نور ونیسي، 1 کال به نور ونیسي، یا به د سیمې په کچه یا به د نړۍ د امریکا او د نورو هیوادونو په کچه دا حتمي کېږي. نو که طالبان وغواړي که نه وغواړي، که شیخان د کندهار وغواړي که نه وغواړي، که حقاني صاحب وغواړي که نه وغواړي، که ما او تا وغواړو که نه وغواړو، که د طالبانو د حکومت طریقه کار دغه ول دا چې اوس په دې 3 کالو په دې 3.5 کالو کې ښکاره کړی دی او دې باندې ټینګار وکړي، دې باندې وچ ودرېږي او هر شی د اسلام سره ټچ کړي، هر شي ته د اسلامي حکومتونو چې په تاریخ کې ناکامه شوي دي 2 دلیل دي. یو دی هر شی د ژوند ټول چارې د امنیت په نگاه کې ګوري، د امنیت په دغه کې ورته ګوري، ویره لري، ترس لري، د پیسو څخه بیریږي، د سیاست څخه بیریږي، د تجارت څخه بیریږي، د خلکو د یو ځای ټولېدلو څخه ویره لري، د کتابونو د 200 کاله 500 کاله مخکې لیکل شوي کتابونو څخه ویره لري، د تعلیم د پرمختګ څخه ویره لري، د اقتصاد د پرمختګ څخه ویره لري. ویره د دوی په وام کې ده، ولې دی په ځان کې وړتیا نه لري، دی استعداد نه لري، د ده وړتیا، د ده استعداد فقط خلک د الله بندگان هم په خپله بیروند، تادیدوند، سرکوبوند او هم د الله څخه ویروند. بس دا د ده وړتیا ده. که دی دغه وړتیا ته تغییر ورنکړي، اصلاحات رانولي، د الله د نامه سره د نړیوالې ټولنې دا ټولې چارې د ژوند د دین سره ونه تړي، دا مشکل حل کېږي. مثلا شینواري صاحب ته غواړي چې ستا وطن اشغال سي؟ نه. نو خبره خلاصه ده،
قسم په قسم باور کوي، په طلاق باور کوي، په قرآن باور کوي، په مسلمانان دي په چی باور کوي چې موږ نه اشغال غواړو، موږ نه ډیسکټیک غواړو، نه موږ شرابخانې غواړو، نه موږ خپل خور مور لته راوطن غواړو، نه موږ سود غواړو، نه موږ غلا کوو، نه موږ قتل کوو، نه موږ زنا کوو، نه موږ خدای نه خواسته لواطتکاران یو. ته ولې ماته په دا ذهنیت ګورې چې زه تا خو ته وایې چې ته دا غواړې؟ موږ کله ویل چې موږ دا غواړو؟ موږ وایو چې زما بنیادي او اساسي حقوق د انتخاب دی، ما ته د انتخاب حق راکړه، زه د دې وطن وګړی یم، زه د دې وطن بچی یم، زما به نسلونه د لې ژوند کوي، زما د انتخاب حق راکړه. مګر که ته ټول شیان صرف نظر ګرځې، ټول شیان تعدیدوې، ټول شیان د زور لاندې کوې او سبا په خپله مواجه کېږي، سبا په خپله یو څوک دې ته مجبوره کوي چې د سره جګړه سي، بیا نو په هغه وخت خلک چې ستا څخه نن ځي وطن در پرېږدي، په لکونو نه دي په میلیونونو دي، دا به بیرته خپل وطن راټولوي، دا به بیرته خپل وطن جوړوي، که د کفر په مرسته کېږي که د اسلام په مرسته کېږي. ډېره مننه کور ودان، تاسو دواړو مېلمنو نه ډېره زیاته مننه، ایوبي صاحب او فاطمي صاحب، خدای مو راوله. نن لپاره سپینې خبرې همدومره وي. په الله مو سپاره.